بسم الله الرحمن الرحیم د پښتو ټي یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ته راغلاست یم رسو په مایکروسافټ ورډ کې موږ په پاتو برخه باندې کار کوو یو نوی ډاکومنټ اخلو دغه برخې موږ ویلې رسو په میلینګ کې کار کوو که بیا هم کوم درسونه کې نه پوه شوي او یا موږ نه پاتې شي تاسو کولی شئ کومنټ پوښتنه وکړئ او نور پاتې درسونه تاسو کولی شئ په یوټیوب چینل کې ترلاسه کړئ راځو په دغه برخه باندې کار کوو سټارټ میل مرج ده په دې باندې کار کوو تاسو ته وایي که چېرته تاسو داسې یو افس کې کار کوئ او تاسو ته ویل شي چې زه یو مکتوب غواړم چې یو مکتوب وي یو ټکسټ وي یو بننلیک په شکل نو تاسو ته چې زه 50 لپاره د لیکل غواړم یو مکتوب وي خو په هر صفحه کې دی بیل دی نه هر نفر نوم وي ادرس دی او موبایل نمبر دی نور مکتوب دی یو وي خط دی یو وي خو هر نفر ته بیل لیکل غواړم پر مثال زه 50 لپاره ده که چېرته تاسو داسې کوئ چې داسې مکتوب لیکئ صحیح ده د دې نه ګټه ستوګه مکتوب لیکئ دلته بیا هر نفر ته سمین ولې نوم ورکوي چې نوم دی نوم یې خان ده ادرس یې کابل ده او فون نمبر یې ده صحیح ده که چېرته تاسو داسې کوئ تاسو ته به 50 ورې دا کار کوي ځکه د 50 نومونه دی مکتوب به یو وي مکتوب به تاسو کاپي پیسټ کوئ خو دا کار به تاسو 50 ورې کوئ نومونه به یې چینجوي صحیح ده او که بیا داسې نوم لیکئ تاسو به وخت هم لري واخلي او که چېرته بیا تاسو ایډیټ پکې راوستل غواړئ کوم ځای په سم کومه جمله لري کول غواړئ یا کومه جمله اضافه کول غواړئ تاسو مجبور یې چې هغه 50 ورې تکرار کړئ د وخت کمبود لپاره موږ د سټارټ میل څخه کار اخلو چې کوم په اسانه توګه موږ کولی شو دې لپاره موږ څه پکار دي تاسو به لومړی داسې خپل سبجیکټ ولیکئ سبجیکټ ولیکئ زه راځم دغه ما ټکسټ دی ما مکتوب ده زه غواړم چې 50 لپاره ته ولیکم صحیح ده دې لپاره موږ سټارټ میل میج نه کټ اخلو کله دې کې موږ څو لیټر لرو موږ ډېر اپشن لرو لومړی لیټر ده ایمیل ده او انقلاب دغه لیټر د موږ چې ویلو زه په لیټر باندې کلیک کوم دومره خاص تغیر به پکې رانشي راځو دغه select recipient کله چې دې باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به څو اپشن درکړي یو که چېرته تاسو اپشن نه وای جوړول غواړئ دا لیست په دې باندې کلیک کړئ که چېرته غواړئ تاسو په کمپیوټر یا ډیسکټاپ کې الریډي جوړ وي تاسو به ایگزیسټینګ لیست راغلی او که چېرته تاسو په آوټلوک کې لرئ آوټلوک کې دا ډیزاین لري تاسو کولی شئ آوټلوک څخه راواخلئ آوټلوک هم د مایکروسافټ کمپنۍ او پروګرام ده چې هم د ورډ د نور ایکسپشن تاسو باندې اخیستلی شئ هغه کوم پروګرام ده موږ چې نو بل نه لرو په دې باندې کلیک کوو ځکه بل نه لرو دې باندې کلیک کوو کله تاسو دې باندې کلیک کوئ تاسو به انټرفیس راسي په دې انټرفیس کې تاسو مختلف کلمونه لرئ سیده دا چې د سکرول بار په طریقه ته کولی شئ ټول کلمونه وکړئ مشاهده یې کړئ په دې کې تاسو که دومره کلمونه لرئ دومره تاسو ته په کار نه وي او که تاسو دومره په کار هم وي تاسو ایډیټ کولی شئ موږ ته دومره په کار نه وي موږ کسټمایز کلمونه کلیک کوو د ټول کلمونه دا ډیلیټ کوو ځکه موږ ډیلیټ باندې کلیک کوو او دا ټول ډیلیټ کوو دا موږ ریموو کړی نو زه په اړ باندې کلیک کوو نوم نوټ کوو تاسو کوم کلمونه چاټ کول غواړئ هغه نوم راغواړئ لومړی ماته د نیم کلم پکار ده صحیح ده د نیم کلم پکار ده صحیح ده یو بل کلم کوم د ادرس نمبر پکار ده صحیح ده ادرس ده او یو د بل ورکوم د موبایل نمبر صحیح موبایل نمبر دې کې تاسو کولی شئ لغات کوم کلمونه مخکې شاته کړئ تاسو کولی شئ د سخرمون په موډل څخه کلیک وکړئ ګټه اوکې باندې کلیک کوم تاسو به شئ تاسو کولی شئ پکې اوس ټول نومونه کوم نفر ته چې تاسو د مکتوب لیکل غواړئ راځم ورته وایم چې لومړی نفر خان ده صحیح ده او د ادرس یې کابل ده صحیح ده موبایل نمبر یې هم دغه موبایل نمبر ده صحیح ده په نیو یوټیوب کلیک کوئ بل نمبر یې ورچوئ دوه نمبر جان ده ادرس یې ننګرهار ده او نمبر یې هم دغه ده موبایل نمبر په نیو یوټیوب باندې په کلیک کوئ هر څومره نومونه چې تاسو لرئ ټول ورواچوئ صحیح ده او دا یې هم لوګر ده او دا یې هم فون نمبر صحیح ده یو بل نفر ورچوم نبیل ده صحیح ده هلته هم ورچوم فرا ده صحیح ده هلته هم دا یې فون نمبر ده صحیح ده په نیو یوټیوب باندې کلیک کوم یو بل نفر ورچوم داود ده صحیح ده محمد داود او هلته هم ورکوم مزار ده صحیح ده مزار شي ورته هم کوم د فون نمبر ده صحیح ده کله چې تاسو دا اټ کړئ
تاسو کولای شئ دوی ځکه موږ نور اپشن لرو که چېرته غواړئ چې یو نوی نفر واچوئ په نیو انټري باندې به کلیک کوئ صحیح ده دلته لیکم چې نظیر صحیح ده هلته هم جو ادرس ورکړم بل او دی هم فل نمبر بل دې کې موږ لرو فایل که چېرته تاسو ډېر نومونه ولرئ غواړئ چې یا په دې کې شک یاستئ چې دا نوم ما لیکلی نه دی مې لیکلی تاسو په انټرسټ فیلډ باندې کلیک کوئ چې ده فیس دې کې ګټه بل موږ ډیلیټ انټري چېرته غواړئ چې دې کې یو نوم لرې کړئ فرض مثال زه د دې نظیر نوم لرې کول غواړم په ډیلیټ انټري باندې کلیک ٹھیک ده صحیح څه ډیلیټ دې دا موږ ډیلیټ کسټمایز کړم چې تاسو کولای شئ نور کارمن هم وتاړ کړئ فرض مثال نور بل کارمن وتاړ کول غواړئ چې نیټ کوئ شي خو موږ ته دا پکار ده موږ ته پکار ده دا موږ اوکې کوو صحیح ده دا موږ اوکې کوو نو چې کله دا اوکې کې تاسو وایئ چې دا لومړی دا لیست به تاسو صف کړئ راځه تر څو په ګټه ترې واخلئ راځم زه ته هم چې دلته ماته په ډیسکټاپ کې صف کړي شنو my first list څنګه په ډیسکټاپ باندې دا اوس ما سره صف شو کله چې دا صف شي تاسو به دغه برخه هم خلاص د مخکې نه خلاص دلته انټر کله چې تاسو دا صف کوئ تاسو دا برخه خلاصي کوئ چېرته غواړئ چې نور تغیرات پکې راولئ او ایډیټ ریسیپینټ لیست باندې به کلیک صحیح دا سره کالم دی د نوم کالم صحیح ده ما په دې سفر د ډیټیلز ولته او د نوم کالم د ادرس کالم د موبایل نمبر کالم که چېرته تاسو د کې ایډیټ کوئ تاسو د جنا ایډیټ کوئ مې چې موږ پرېږدو بیا چې تاسو کلاټ کوئ تاسو ته به څه وایي لومړی دې کې موږ لرو انسرټ مارچ فیلډ لرو دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو وایي لومړی کوم دی واټ کوم زه ته لومړی دې ماته نیم راسي دې به کلیک کوئ انټر به کوئ زه هم دې ادرس راسي دې به کلیک کوئ انټر به کوئ درې دې ماته چې راسي موبایل نمبر راسي صحیح موبایل نمبر د درې ما ځان سره کله چې تاسو دا کوئ که غواړئ اوس هر نفر وګورئ چې موږ دا کوم نفر موږ درو په چې باندې به کلیک کوئ ریویو ریزلټ باندې کلیک پرې چې تاسو کلیک کوئ تاسو به وشي چې لومړی نفر خان ده ادرس کابل ده او د هم موبایل نمبر ده که چېرته غواړئ چې بل نفر وګورئ په دې باندې کلیک کوئ دویم نمبر مثلا جان ده د ننګرهار ولایت او د هم موبایل نمبر ده دریم نمبر مثلا خیر الله خان ده د لوګر ولایت او د موبایل نمبر که چېرته غواړئ چې اول نفر وګورئ دې باندې کلیک کوئ که چېرته غواړئ چې یو نفر واړوئ دې باندې کلیک کوئ که چېرته غواړئ چې لومړي کس ته لاړ شي په دې باندې کلیک او که چېرته غواړئ چې اخر نفر ته لاړ شي په دې باندې صحیح ده دا د دې برخه که چېرته غواړئ یو کوئ او که چېرته غواړئ ته هایډ کوئ سیلکټ کوئ بل دې کې موږ لرو دا هم موږ اټ کوو صحیح ده موږ اوس یو صفحه لرو صحیح ده موږ لیست د څو لپاره جوړ کړی 15 لپاره تاسو کولای شئ 50 لپاره د 100 لپاره جوړ کړئ اوس موږ ویلي چې دا موږ د 50 لپاره جوړو 50 لپاره یا 50 لپاره اوس موږ سره وسه ده نو دې لپاره تاسو په فینیش مرج باندې کلیک کوئ تاسو لومړی وایي چې فرند ډاکومنت دا چې دا غواړئ د ځینې اتومات پرینټ کړئ کولای شئ پرینټ کړئ او چې دا غواړئ چې په ایمیل کې واستوئ په سند ایمیل میسج باندې کلیک کړئ خو موږ کار نور ده د غواړي چې په هر څه پکې بیل د هر نفر بیل مکتوب راسي نو په ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ باندې کلیک کړئ چې تاسو کلیک کړئ تاسو وایي چې تاسو ټول ډاکومنټ راوړو نه ټول ډاکومنټ راوړو ته دا چې ټول غواړي حال به کلیک کړئ چې کار انټری کړئ دا اوسنۍ صفه مو ته په مکتوب جوړ کړئ او که چېرته ته هغه فرض مثال ما سره ډېر نومونه دي زه ورته وایم چې لسم نه دي تر شلم پر دي پرینټ کړي په ډاکومنټ مکتوب دي او د نور دي نه پرینټ وي نو په دې باندې کلیک یا دې نه صفحه کې نه راولي په دې باندې کلیک کوئ خو موږ ټول غواړو په دې باندې موږ کلیک کوو کله تاسو دې باندې کلیک کړئ تاسو به دا صفحه خلاص موږ سره څو 15 نفرو تاسو وګورئ چې 15 سره نه خلاص شو وګورئ نو لومړی صفحه د خان لپاره وه د کابل نوم ادرس کابل د موبایل نمبر دویمه صفحه د جان او ننګرهار ولایت د نمبر او همداسې ټول مکتوبونه ګورئ مکتوب سره یو مکتوب د بدل شوی نه ده خو خالي په نومونو او په ادرس او په نمبر کې تغییر راغی پر مکتوب یو مکتوب اوس که چېرته تاسو دې کې غواړئ چې ایډیټ وکړئ صحیح ده تاسو به څه کوئ سمپلی به دا کلوز کوئ دا به کلوز کړئ او دلته به ایډیټ پکې وکړئ فرض مثال زه دلته یو بل کالم اډ کړم یا پیسټ باډر وکړم یا نو ډیزاین وکړم دا زه په انسرټ کې دلته فرض مثال ایډیټ پکې اډ کول غواړم یا ډیزاین کې ته واټر مارک یا پیج باډر وکړم ته کلیک کوم دغه اډ کوم صحیح ده کله چې تاسو دا اډ کړئ پیج باډر کې دغه اډ کوم صحیح ده
دغه اټکم یا دغه اټکم مسیره ایسه اټکم کله ته مارک اوس زیات کله دې بر کلیک کوم برته میلینکس کې د ټول منه ټول بده ډاکومېنټ ټول مکتوبونه بده ډیزاین خبري صحیح او که چېرته تاسو هغه طریقه کوله چې هر نفر تمبیل بلیټ کو تاسو اوس 50 پاره یا هر څومره نفر چې لري هغه مقدار باندې تاسو هر څه په بیل بارډر ورکو ډیزاین ورکو په دې طریقې لپاره موږ نن میل شپل میچ باندې کار کوو دا د کنوري په کوم سیمپل ایډیټ کول غواړئ سیمپل به دا کلوز کړئ او دا پسې پوینټ زاسره به ته دې سپین درس صحیح بل اوس کې چې موږ دا سي ډاکومېنټ ولرو چې موږ کې نور ایډیټ کړی وي او موږ ته د نوم خپل انداز پته نه لګيږي چې د کې اوس دغه معلومات کوم دي چې ماده جنور اچولي ایجاد کړی نو صحیح ده تاسو نور هم لري ډیټیل لري نمونه یې لیستي تاسو نه پکې هیر وي چې اوس د کې ما کوم معلومات کړی دي مثلا مثال د کوم تاسو نور محمد لري خان ده د بل چا نمبر ده او د هم ادرس ده نن ده صحیح ده ادرس ده اوس تاسو نو ورکی چې د کې اوس هغه کوم معلومات چې ما د جنور اچولي اوس ما ساته مات شو شاید سبا بلوز د پروګرام خلاص ما لري چې دا هغه معلومات چې موږ چولې کدا هغه معلومات چې موږ چولې د دې پر من هایلایټ مرچ فیلم باندې کلیک کوو تر څو ته دا ښکارا کې چې کوم معلومات دې چې څخه چولې د برنامه څخه یا سٹارټ من مرچ څخه پریمر می کلیک کوو کله تاسو دې باندې کلیک کړئ تاسو به دا وخی سلیکټ وکړئ چې دا معلومات تاسو د دې څخه ورچوي دا معلومات مخبر ایډیټ کړو د مولا دي ځخ څخه راځي صحیح ده د برخه کوم چې معلومات هم لري د جنې هایلایټ کړئ شي صحیح ده دا موږ د جنې چې اف کړو بل دې کوم غلطو موږ د کې ادرس بلاک کړو ادرس بلاک څه کار کوي کله چې تاسو دې باندې کلیک کړئ تاسو وی خلي اوس موږ ته دا یو سلیکټ دلته خلي دي جان نوم راځي کله کې موږ نور کلیک وکړو نو تاسو نو ډیزاین هم پکې راغلي چې موږ نور معلومات پکې اډ کړی کنټرول زی ازو په ادرس بلاک څه به کار کوي په دې کې موږ ځانته یو تار شکل جوړو ډیزاین جوړو چې موږ پیغام باندې کلیک کوو ته د ټول معلومات راشي صحیح ده اوس چې ته موږ سره فیلډ باندې کلیک کوو دلته اوس ګورې موږ د کې اوس موږ فیلډز کوم دا کالم لرو اوس دا موږ میچ کول لای ګورې موږ په فرست نیم کې چې نه لیکلې او په لاست نیم کې مو نیم لیکل ده صحیح ده دا به نیم کو صحیح ده اوس په د کې موږ فرض مثال کمپنی کې موږ چې نه دی اډ کړی د کې وځه ادرس اډ کړم صحیح ده او په ادرس ور کې موږ غلطه مارک کړی د کې اوس راځم سیټي کې زه ادرس اډ کوم ادرس میټ کوم صحیح ده د سیټي کې وځه موبایل نمبر اډ کوم کله چې تاسو اډ کړئ نو اوکې باندې کلیک کړئ صحیح ده اوس تاسو سره اډ شو اوس د هر نفر په تاسو بیل معلومات راځي تاسو په پیج کې یو بلاګ جوړ شي په بلاګ باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به ټول دا شی د نفر معلومات راځي ګورئ اوس موږ دا شی لرو صحیح ده اوس موږ ته دا شی راخلي صحیح ده تاسو کله کې بازه کې بنام تر واخلي بس کې بنام نه راخلي صحیح ده اوس ګورئ د کې ماته یو نمبر ورکړه او د کې ګورئ بعض معلومات راخلي بعض نه راخلي هر یو ډیزاین چې تاسو به خپل تاسو اپلای کوئ شي زه فرض مثال دا خو ما صحیح ده د کې اوس تاسو سره تاسو اډ کوئ تاسو په داسې یا مستر یا میسج یا دیر علامه هم اډ کوئ صحیح ده چې دا ډېر مؤدبانه یا د احترام لپاره موږ استعمالو اوس تاسو دې مې کلیک کړئ چې وو کې کوي اوس موږ ادرس بلاک اډ صحیح ده ادرس بلاک سره اډ کله چې تاسو دې باندې کلیک کوئ بیا صحیح ده اوس موږ سره ادرس بلاک اډ شو اوس د ادرس بلاک موږ سره اډ شو اوس په دې ادرس بلاک موږ کولای شو ډېر په اسانه توګه باندې د ریزلټ پیدا کړو اوس پوری موږ دلته بیل نمبر اډ کوو د جنا کوم ادرس مده جنا اډ کوو د جنا موبایل نمبر اډ کوو اوس په ادرس بلاک موږ کانټنه کولای شو په یو لاین باندې هغه ټول معلومات دا ټول معلومات په موږ یو لاین باندې راوستل شي صحیح ده څنګه وکړو د چې باندې ادرس بلاک موږ کله سټارټ په ریویو ریزلټ باندې کلیک کړئ کله چې ریویو ریزلټ باندې کلیک وکړئ هغه ادرس بلاک سوم کلمه ته بدل شو پاراګراف بدل شو یو ګره جان شو یو د نګرهار شو ادرس یو د هم موبایل نمبر شو که چېرته تاسو داسې ډېر کسانو لرئ چې تاسو تاسو خالي ادرس بلاک اډ کوئ اړتیا نشته تاسو بیل نوم اډ کوئ او ادرس اډ کوئ موبایل نمبر اډ کوئ خالي ادرس بلاک اډ کوئ بیا د جنه تاسو کولای شئ پریویو ریزلټ کې راوړئ صحیح د جنه خالي ادرس بلاک د جنه
ریویو ریزلټ کولی شي. بل موږ ګریټینګ لاینز لرو. ګریټینګ لاینز څه ته وایي؟ که چېرته غواړئ دې سره ډیر ایډ سي یا مسټر ایډ سي یا مسز ایډ سي یا ټو ایډ سي، تاسو له دې جینه کولی شئ. فار مثال زه راځم خپل نوم ساده ډیر ولري، صحیح ده، ډیر سر یا ډیر میډم، صحیح ده، د جینه هم تاسو تغییرولی شئ. یا تاسو چاته استوئ نو د جینه ورته اټکولی شئ. په نوم دې سره کوم ډیزاین ناست یا مسټر د زه خالي د مسټر راسي دا شی په شکل باندې، صحیح ده. بیا که وایئ چې دې نه وروسته د کامه راسي یا د نور ډیزاین شی راسي، تاسو ته ټول اټکولی شئ. بعضې خلک چې کله لیکي مسټر لیکي نو وروسته کامه ورکوي بیا نوم لیکي. دلته تاسو پریویو کېښئ، صحیح ده. زه اوس دا اټکوم. مچ فیلډ موږ دلته هم ولري. که چېرته غواړئ چې هماغه ادرس بلاک کې کار واخلي، هماغه فیلډس چې موږ درلوده همون چې نیم کالم سره اډ کړو میچ انکر سره، که هغه غواړئ دې چې نور هم اډ کولی شئ، صحیح ده. موږ فعلا دا اډ کوو، اوکې کوئ. کله چې تاسو اډ کړئ تاسو وګورئ ګریټینګ لاین به تاسو سره اډ شي. کله چې تاسو ګریټینګ لاین اډ شي، سمپل په تاسو هماغه طریقه باندې پریویو ریزلټ باندې کلیک کړئ. تاسو هماغه شی کړئ ډیر سر یا ډیر میډم. دلته به تاسو نوم ورته لیکئ، صحیح ده، نوم به لیکئ پکې. هر څه به تاسو ریزلټ پکې ورکوئ. نو نتیجه هر څه ریزلټ تاسو ورته اټکل غواړئ نو اټکل کولی شئ. د ډیر یا د ایم ایس یا د مسټر هر څه تاسو ډیر ورته اټکل غواړئ تاسو اټکوئ. دا ډیر میډم یا د ګریټینګ لاین تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. ریزلټ فیلډ خو همدا شو چې نوم موبایل نمبر ورته اټکوو. میچ فیلډ موږ هم وویلې چې موږ خپل کالمونه دې سره اټکوو. میډل نیم نه درلود. دلته تاسو کولی شئ ادرس 1 کې تاسو خالي ادرس انتخاب کړئ. د جې نن په تاسو ادرس کمپنی و نوٹ میچ و، صحیح ده، نوٹ میچ ادرس سیټي به موبایل نمبر مو ورکړئ سیټي کې. دا نمبر صحیح دی، شاید چې تاسو کولی شئ خپل کالمونه میچ کړئ سره. او که چېرته تاسو بیا کله تغییر راولئ نو تاسو کولی شئ اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوئ. اپډیټ ټیبل کې تاسو کولی شئ کوم تغییرات چې تاسو اوس یو سرټیک کې نه وي راغلي په اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوئ او ټول معلومات به تاسو کې راشي. بل موږ فایند ریسیپټ لرو. چې تاسو داسې ډېر نومونه ولرئ او غواړئ چې یو ریسیپټ پکې پیدا کړئ نو موږ فایند ریسیپټ څخه کټ اخلو. چې زما ته په دې کې ماته یو خاص نوم کس پیدا کړئ. تاسو لومړی تاسو چې په ټولو فیلډو کې وګورو که نه په دې فیلډ کې وګورو. که چېرته غواړئ چې په ټولو فیلډو کې د وګرځئ تاسو دا پر پیدا کړئ تاسو به آل فیلډ باندې کلیک کړئ. او که چېرته غواړئ چې نه په دې کې ماته وګورئ بیا خلک مې دې کې کلیک کړئ. دې باندې کلیک کړئ ما دې خلک په دې کې وګورئ نو بیا صحیح ده. هم تاسو کلیک کړئ، صحیح ده. په نیکسټ باندې دې کې ځان سره تاسو بیا صحیح طریقه کولی شو. بل موږ لرو فایند ریسیپینټ لرو. که چېرته غواړئ چې تاسو ډېر کسان اډ کړي او کوم یو غواړئ چې پکې وګورئ شته او که نه شته نور معلومات کتل لپاره تاسو کولی شئ د کسانو لپاره فایند ریسیپینټ نه ګټه واخلئ. فایند ریسیپینټ باندې کلیک کړئ، تاسو په نوم ورکوئ. په آل فیلډ کې تاسو وایئ چې په ټولو فیلډو کې به وګورئ، په دې فیلډ کې خالي په دې فیلډ کې به وګورئ تاسو به پیدا کړئ. بل موږ چیک فار ایرر لرو چې دې کې وګوره چې دې فیلډ کې به څه غلطي نه وي، صحیح ده. لومړی موږ لرو صحیح ده سیمولیټ د مرچ اینډ ریپورټ څه موږ ته څه وایي دا موږ ته داسې کوي چې که دې کې فایل موږ ته ایکسپورټ کړي کومه غلطي وي پکې، صحیح ده، هغه موږ ته مرچ کړي، صحیح ده. یعنې موږ ته به وښیي کومه غلطي او کومه غلطي نه وي پکې هغه موږ ته نوي ډاکومنټ ته بوځي. دې باندې تاسو کلیک کوئ، تاسو وایئ چې نو میل دې کې کوم مشکل نشته، صحیح ده. یعنې دې فیلډ کې موږ کوم مشکل نه لرو، صحیح ده، یا ته کوم مشکل نشته پکې کوم غلطي شی نشته پکې. که چېرته غواړئ چې نه داسې ماته وښیي چې کوم فایل چې موږ صحیح لرو یا کوم فیلډس کې چې صحیح وي کوم اشتباه پکې نه وي هغه د نوې صفحې ته بوځي او کوم فیلډ کې چې اشتباه وي هغه هغلته سټاپ کړي، صحیح ده. نو موږ په اوکې باندې کلیک کوو. کله چې تاسو کلیک کړئ په دې کې موږ کوم مشکل نو چې موږ کوم غلطي نه درلوده ځکه موږ ته دا صفحه راواخیسته ټول معلومات یې کړل ځکه موږ مخکې هم ټیک کړه په دې فایل کې موږ کوم ایرر نه درلوده دې لپاره موږ ته ټول راواخیسته. او دې کې درېیم کې موږ دا لرو اوس موږ ته وایي چې کوم کې چې غلطي وي، صحیح ده، کوم فایل کې چې موږ فیلډ کې موږ ایرر وي هغه دې پرېږدي. په دې کې موږ ته هغه کې سټاپ کېده او په دې کې موږ ته وایي چې هغه دې پرېږدي. نو څومره ډاکومنټ چې موږ لرو صحیح وي هغه دې نوې صفحې ته ایکسپورټ کړي. په دې باندې کلیک کړئ تاسو به ټول راوړئ. په دې کې چې موږ غلطي نه درلوده ایرر نه لرو بیا موږ ته پرېښوده، صحیح ده. بیا تاسو یې ډاونلوډ وکړئ.
که چېرته تاسو غواړئ چې غلطۍ پکې وګورئ سمپلي په دې باندې کلیک کوئ. که چېرته غواړئ چې کومه غلطي ولرئ هغه چې کې سټاپ سي څومره ډاکومنټ چې تاسو لرئ فرض مثال 13 صفحې دي په 13 کې 15 صفحې پرې وکړه د مشکل نشته کې خو 14 صفحې کې مشکل نه وي نو هغه 15 صفحې چې صحیح دی بلې صفحې ته بوځي او 14 صفحې کې مشکل دی هغه چې کې سټاپ سي نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او په دې کې چېرته غواړئ چې په کومه صفحه کې چې مشکل وي هغه دې پرېږدي او نور صفحې چې صحیح دي ایکسپورټ کړئ په دې باندې کلیک صحیح ده دا دې برخه شوه بل موږ به دا مو ویني که چېرته غواړئ چې دې نه فرند کړئ تاسو دې سمپلي پرنټ کولی شئ که چېرته غواړئ ایمیل یې واستوئ په ایمیل دې چې لیکلی شي او که چېرته غواړئ چې دلته په هره صفحه کې هر معلومات په بېله صفحه کې راشي په دې باندې کلیک کړئ صحیح ده مطلب چې ټول ماته راولي هر صفحه کې اوس لومړی خان ده صحیح ده متن ده مکتوب ده د حجاب ده همداسې کار ټول معلومات تاسو پکې راواخلئ دا د سټارټ میل میچ برخه شوه